کله هم ملحدین خپل خوله وازی په دې نه پوهېږي چې کوم خبره دوی کوي څومره غیر منطقي ده. کله کله خو زه داسې فکر کوم چې دوی په ذهني باندې چا عقلي تجاوز کړی دی. واقعا چېرته ووایم ځکه چې دلته دوه خبرې کېدلی شي، یا ته موضوعي موضوع تعقیبولی شي یا غیر موضوعي. غیر موضوعي هغه څه دی چې موږ پکې هېڅ وینا نه لرو، الله او د رسول طرف نه ویل شوی دی او موږ یې تعقیبوو، وسمعنا واطعنا، خبره ختمه. موضوعي هغه موضوع ده چې موږ په خپل نظر ورکولی شو. که چېرته ملحد وایي چې نعوذ بالله الله نشته دی یا رسول الله حق دی یا حق نه دی، چې هر نظر هغه ورکوي، هغه نه ته پوښتنه وکړه چې آیا دا نظر ستا موضوعي دی او که غیر موضوعي دی. په انګلیسي کې چې ورته وایي دا نظر ستا سبجکټیو دی او که اوبجکټیو دی. که چېرته هغه وایي دا نظر زما غیر موضوعي دی، نو بیا ته څنګه وایي نظر کېدلی شي غیر موضوعي چې دا حقیقت دی او بل کوم طرف نه لري او بیا د الله خبره حقیقت نه ده. که ولې هغه موضوعي ده چې دا نظر زما شخصي نظر دی، نو خلک خپل شخصي هر رقم نظر ورکولی شي. دوی باید اول واضح کړي چې هر نظر دوی ورکوي دا موضوعي دی او که غیر موضوعي دی. که چېرته دوی موضوعي دی زه یې منلی نه شم، ستا یو نظر دی زما بل نظر دی. زه یو دیوال ته ګورم، زه یم دا دیوال سور دی، ما چشمه کې شنې اوښتې دي، ما دیوال ما ته شین ښکاري، نو دې دپاره زه مجبور نه یم چې زه ستا غیر موضوعي نظر قبول کړم، ځکه کېدای شي تا ته یو شی په یو رنګ ښکاري، ما ته بل رنګ ښکاري. لیکن که ته وایې نه موضوع غیر موضوعي ده، نو غیر موضوعي فقط و فقط د الله سبحانه وتعالی طرف نه کېدلی شي، ځکه الله سبحانه وتعالی واحد ذات دی چې هغه په خپل ذات کې کامل دی. ته په خپل ذات کې کامل نه، نو دې دپاره ستا هر نظر باید رد شي، ځکه هغه موضوعي دی او موضوعي نظرونه یو څوک مجبور نه چې قبول کړي. نو همیشه دا پوښتنه وکوئ که ته غیر موضوعي خبره کوې، ادرس دې خبرې چی دی. که موضوعي کې ستا شخصي نظر دی، موږ خپلوی نه شو. امید لرم دا موضوع باندې پوه شوي یاستئ، که نه پر زه به نور تشریح ورته ورکړم انشاءالله بله ویډیو کې.